دی مونږ خلکو نه د رحمان بابا چرسیان خدي وی چې ولی ما وی په یو خبره پوهیږي اوس به تاسو وایي چې مونږ نه چرسیان څنګه خدي قسم په خدای در نه خدي شو یو خبره پوهیږي سرسن پیر ته وزت لمه د زیارت ته مازیګر مونږ به مل تکو چرسیان بلګیاو غزل مزل به خو چې اذان به شروع شو ول چوپ کرو اذان اوندی اذان به چور شو نو ټول براله مانځلو ما نه پښتنه یو ورځ یو کړو چې دا چرس څنګه شه دی او د تبلیغ کولو چلم زده کوي چل او شیخ ته چې وایي چې چر څنګه شه دی پریتا مردار حیران دی حیران نسبه تبلیغ کولو چلم زده کا او هغه چل زده کا چې کوم قرآن ښودلی دی د تبلیغ کولو ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن د خدای لارې ته به چې خلق راغواړي په ډېر حکمت به راغواړي په چل ول به راغواړي جګړه ورسره کې هي احسن په ښې طریقې وکړي ورسره چل زده کا نو ما نه چرسیانو پوښتنه وکړه دا چرس څنګه شی دی اوس ماړه کې سوچ وکړو چې که ورته وایم چې حرام دي نو دوی دا مانځله به هم بیا نه راځي خو راشه حکمت عملي ورسره وکړه ما ورته ویلې پرېږدئ مړه تاسو نه وایئ چې دا فقیري بوټی دی چرس فقیري بوټی دی مال تاسو وایئ که نه واه ویل قربان دې شم ملا ویل دې ته وایي ودې لیده زمونږ حقیقت یې وپېژنده ما په خبره خو پوه شوم مال تاسو وایئ چې فقیري بوټی زما دا خبره ځکه کومه چې زما دا تقرونه ټیپ کېږي که نه دا بیا چې ملیانې چېرته واوري به ګوره چرسو ته یې ویل چې راوایي که د همغه چرسو پیسې د دله ورکړې د غوندې نو اته واړه جنت هم در کوي تاسو وایئ چې فقیري بوټی دی بس چرسیان مې مریدان شو چې زه به لاړم ټول برانه ګیر چاپیر شو کله بیا زما لاسونه سپول کله بیا څه کړل یو میاشت پکې تېره شو مازدیګر مونځ یو ځلې چې وشو مال تاسو کښېنئ یاره یو مسله کنښتی یم تاسو نه یو مسلې تپوس کوم ویلې څه ما وی مسله دا ده چې یو معشوقه وي او د هغې دوه عاشقانې دوه یو عاشق داسې وي چې معشوقه آواز وکړي چې فلانیه او د عاشق وایي چې لبیک و سعدیک حاضر یو عاشق داسې او یو عاشق داسې چې معشوقه ورته آواز وکړي فلانیه 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 زړی وکړي په چغو او د عاشق پروت یې سترغلي پې پړسېدلي او بیا را پاسې او سترګې موږې چې تاسو څه ویلي دي تاسو څه ویلي اوس د معشوقې پړه کې به د کوم عاشق قدر زیاتي نو هغه چرسیانو وویل چې دا خو ظاهره خبره ده چې معشوقه آواز وکړي او کوم سړی فورا حاضر ودرېږي د هغې قدر به وي او دا سترګې چې پې پړسېدلي نو مال تاسو د شپې چې دا بوغه ووهئ نو سهار در باندې سترګې پړسېدلي معشوقه آواز وکړي چې حي علی الصلاح حي علی الفلاح الله رامنډې کوي او تاسو صاحب سترګې مږئ او غرمه را پاسئ نو د معشوقې په آواز لبیک نشئ ویلی شیخ و فقیري بوټی دی خو د معشوقې د آواز نه هم خطا کوي ویل
مالاو والباس زمونږ د پلارم توبه ده بیا به نسو هغه چې پریخي دي 19 کاله وشو ابل اورز میں کته په تبلیغی جماعت کې روان ته روان خلاص شو. نو عزیزانو زما عرض داو چې ارشد پر به حکمت عملی اختیار ہے پچا چې ته مې نه نو د بل چا مینتوب د پاره به د خپل محبوب حسن ورته ہے کمال به ورته ہے الا به پیمنی دا نن موږ دنیا پسې یو په دنیا مین یو کپاغه مین شو والله دنیا بتا پسی وی ارث بتا پسی